سوی درته زندانونه سو راووځه باچا لالا د اټانۍ خوند دې نسته نه وینې وی دوکه یې وخوړله ستا اټانۍ کمزورې ده جبه کټ سوی دی د غرو په مابین څنګه من یک کمرسته نیشه سمز خالی خلق کتابه زه وچ شتم دې ورته نیولی دی دا د شیر علي ګروپ دی او ته د کوم چنجن لورلایي سره راغلی دی وینر دی دا د دې ګروپ دی توپان ګروپ نجیبه تاسو کې ونیول موږ دوه دانې نیولې دي شیر چې دي څلور یې نیولې دي د موږ څه یو کې تللی دی هغه د دوه والا نه کې شمارل دا دې خجل هغه دی د یاروز موږ ملګری ډېر ټیټ ملګری ډېر خوږ ملګری بس کور ودان ډېر مننه درې سره دي نیولې نجیبه دله به لورلایي له بیا ورځو ان شاء الله خدای مې راول هر کله موږ د غیر اوتلی بس یو شی نشته هغه صاحب دی په چکر یا خیریت وو پرچم بس پروګرام ختم سو مو شانم سره روان یا ما کازی سره ها زبردست زبردست کال کله خیر ژوند یو بیا برازو ان شاء الله زما موټرم دادی د خیره تیار سو نجیب بس وځو سو ګانټو کې به ورسېږو یار ان شاء الله وخت رسېږو یم تقریبا 4-5 غنټې خو ښه 4-5 غنټې سفر دی غنټې خو بخیر 5 غنټې خلک هم د دیګر سره ولاړ شکار ختم ولې ودرېداست یو خراب وو ښه او ای څنګه لنګ من یک کمرسته نیشه سمز خالی خلق کتابه زه وچ شتم دې ورته نیولی دی ای څنګه لنګوټه دې پیدا کړې ده ایم وڅ ټول مال نیم کس لنګوټه مې راستولې ده بل لنګوټه زه وش کار کې و دې نه کګایي د باچا زما خیال چې ارمان نه دی پرسویله یا لنګوټه ورته ښکارا طاقت ده شانو دوام وو واته هغه ولاړو ته په پوری و شکار کوي اټانۍ به وس یو شی دروینې سي نو ګور وس خدای ته معلومه ده چې راوځي باچا لالا دادی باچا لالا بیا ودرېدی و شکار نجیبه تاسو شکار بیا هغه سکه بل دلته وګرځېږو ارمان لا نه دی پرسوي یا یاره چې د زړه پرکی دا دی نجیب هم دغه را شوا کولو و شکار کوي کومه ده ستا اټانۍ چیرې ده هغه د اټانۍ نو ته یې ولې نه نیسې اټانۍ بس نو باندې وهل نیولې د فرق یې نشته ښه و شکار خو ختم سلو خو اوس په لار چې روان ولو دوی برته ودرېدلو تی ودرې که مې یو شی لا پیدا کړي نو دا دی پسې ګرځي دا دی نو ښه یو وسلې وي ما چې مسله راکړه ما بل یو ها و راکړه ما بل یو چا ته یې ورکړه کشمیري هغه ته ورکړه باچا لالا سوی دې نه معلومېږي خالي لنګوټه دا ده در سره ده ناسې لنګوټه ده نیم ګز ده نیم ګز ده نو تا به ورته غټه لنګوټه راکړه دا نه په کاغذ کې پیچلې وه ما ول نه وایي ښه دا دی باچا لالا روان دی یو سو یې نیولی ولو لنګوټه په انعام کې ورکړه اوس یې ارمان نه دی پرسوی وای و دا بل نیسم خو اټانۍ نشته چې اټانۍ تا سره یې بیا ورکوي فرق یې نشته دا د اوس څنګ ته مې روانه ده یا چې د تا سره یې ښه خوند کوي
ستړی کوي مې ښه حاجي ماشاءالله په غرو کې داسې بیداره روان دی. حاجي ستا عمر څو دی؟ زما عمر یو شپېته دی یو شپېته. نو اوس هم ځوان معلومېږي دا څه راز؟ انشاءالله په دوه شپېته تر اوسه خو لا د ځان په کمزوري نه یم پوه سوی ښه یا نه یم پوه دا به دا غرو کښې ګرځېده دا له وجې و نو خو زه د اشکار ورسره کوم راسانو سپرېږم ها راسانو شوق ورسره کوم و نو د ځان په کمزوري نه یم پوه سوی تر اوسه. تا ولې لمسیان هم لرم ها یار انشاءالله یو لس لمسیان مې دي ماشاءالله. اوس ما دی حاجي ینګ ځوان معلومېږي دی په دا غرو کې ښکار کوي بس ګرځي 15-16 ګنټې ګرځي. اوس هم د موږ ته تکړه معلومېږي. هغه ناشوده ترخې دي عجیبه ته د څو ټیم څه ښکار کوې؟ یاره تقریبا زه د کوچنیوالي زه د پلار سره عایشه ستا پلار خو هم ښکار کوي دی څو عمر یې ولس زما د پلار تقریبا 83 کاله عمر ماشاءالله د آخري ټیم پورې هم د ښکار کوي تر اخري ټیمه پورې بس دلته په مابینځ کې بیا دی څه دغه سلو سره خوږ سلو د بچیانو دی څه سره واچوي کنې زما پلار ډېر کلک و ډېر بیدار و ښکار یې کوي شوقي سړی و. دوه ځوانان زامنان چې کله د دې دنیا څخه ولاړو بس د زړه یې واچوي کنې ډېر غټ ښکاري یم ولا ډېر بیداره و په 83 کالو کې موږ یې قسم دی چې درور دی نه درېد ښه موږ په ستړي سلو و والله وستې ځوانۍ دي زه به دا سپینه ژیره آخري ښکار دی د څو عمر اوس د وکې یاره تقریبا د په 2014 کې د موږ سره ښکار و آخري ښکار و آخري ښکار یعنی د 80 کالو به و 80 کالو د والد صاحب دلته نو د 80 کالو نه و د یو 80 کال یو 80 کال و ګرځئ دا ځای دی دې ته څه شوی ښه حاجي ګور د ښکار نو ډېرې زیاتې فایدې دي. یو حاجي دا دی د 1 کالو دی خو ینګ معلومېږي. د نجیب پلار خو ما خپله لیدلی و د 80 کالو کې هم د ښکار کوي او 15-16 ګنټې به لګاتاره دا قسم روان و لکه دا نور خلک چې روان او بیت هم وایي نه لګوئ. شاه حاجي دغه بیت د څه دپاره در سره دی؟ دا د دې دپاره سره دی چې دا خاشې پټه کوو نو دا سوی ولاړه وو ښه ماش ول دا ته لګوې دا بیت یا بیت خو زه نه لګوم بیت ما تر اوسه نه دی لګولی یو په ښکار کې دا خاشې ماشې پټه کوو ښه نو چې موږ به یو سوی راووځي نو دا تاجان پرې لګو ښه صحیح د سپي دا اوسه ښه دریم بیت چې دا دې لکه هغه ټربو موټرسایکلان نه دي دا مزه لکه مزه الهي دي بلاړه منډې کاله یو دا یوه ملګري غلطي ولې ناوختې له ولاړو د غرو خواته ولاړو دوکه یې وخوړله ولې نه وینئ دوکه یې وخوړله ستا ټانۍ کمزورې ده ما ټانۍ ډېره بده کمزورې ده ولې د پاکستان پیسه پر مخ ولاړه شاته ولاړه اټانۍ شاته راغلې لاندې اټانۍ شاته راغله باچا لاله اټانۍ سم ښکار نه وکړي قدر نه لري اټانۍ ډېر کار کوي ته اوس په ظرف نه کېږي ښه اوس ختم شو ډېر ښه خوند یې مو وکړې غرو ته ګورې ژبه ډبرې دي ماشاءالله خوندور سیند اسمان څومره خوند کوي راش هله بدن راشه ولې مس نه جو نو نش پر برابر هغه بل کوتري هغه پر برابر شو دا غټ شپنو شو پر برابر دا نو د پوس دا ښکار نه دی دا تر دې چې دا باندې سپور سوی نشه رسمي پرسي دي دا ګوري دا
اشد دا ډبرې ته تاسو ګورئ عجبه ناولده ډبره ده ایزي ته وګورئ عجبه کټ سوی دی د غرو په مابین کې ده فرشه ده که څه بلا ختم پرشلی دی شهید نیچش پرشلی ناولده ډبره ده او دا ډبره ګورئ په مابینځ باندې ماته سوې ده ورته زیراتۍ کړم او بده پکه ده وګورئ دا ازګي باندې زما په خیال چې تناوي شی سوي دي بس دا ډبرې دی سره دغه کړي دي ناولده ځای هم دي دا ډبرو ته تاسو وګورئ فرشې دي هی ته وګورئ خدای د نظام قربان سه ناولده سینه دی بیا پسې لاک تازیان بیا ولاړ زما په خیال چې بیا نیسل هغه دی هغه غره خواته ولاړ نجیب هغه خواته پسې ګرځي والله پرشې دي نیس نیوی ده سوی درته زندننه سو راووځه راځه راسای کچ کموي بله سوی ځم ولاړې بس د ښکاریانو دا رول دی چې سوی بس په غاره دننه سي بس بیا دې کار نه پلري بس حالت یې پرېږده سوی خو په غاره دننه سولو اجي د غاره باندې سوی دننه سي خو په لاس هم سړی راخسیستې ولې نه راخلي دا خو د ځان خلاص کړي په خپل همت باندې بیا دا خلک کار نه پلري ډېر ظالم یې هغه یې مو پوه شي روژه نه راوکاږي ښه دی بس ولاړی بس بیا خلاص بیا دی خلاص دی بیا به کار نه پلري بیا نو د په خپل همت ځان خلاص کړي باید ښکاریان پوه شي ښکاري هغه باید بیا نه راوکاږي دلې دغه د ښکار میله سیمه وله د هغه رولوله په غاره به سوی دننه سو بس بیا کار نه پلري باچا لاله د اټانۍ خوند یې نسته نه یې ونیوی په ډبرو کې نسي نیوی و بیا نیوی دا چیش دی اجي دا مسواک دی ښه مسواک داره دا مسواک بوټي څه به کوې دا څه به کوې باچا لاله دا غاښو دپاره دی ګوره ښه بوټي لاندې دا د مسواک څه دی د هغه بوټي دا چې په ریګو کې دلې دی وسه د ځمکې سره دا اوس مسواک کوم دی د کوم مسواک وایي دا تور مسواک ته وایي ښه دا مسواک چې هغه اصلي مسواک دغه دی دغه بوټي دی هغه بوټي بوټي ما ښکاره دغه زوزان دي باچا لاله څنګه سوی ښکار خوا دې نه سوه کار نه وسو ښکار خدا دې ختم سولو اوس بیا مخ ته سفر شروع کېږي هغه اوس یې هغه حاجي دا مسواک راکښې هغه دغه دی دا مخزن حاجي منان ښکاري هغه و ماته راکړئ دا مسواک دی وایي دا ډېر اصلي مسواک دی او دلې په دا غرو کې میلاویږي